دا د بلخ ولایت د چارکین ولسوالۍ ده چې له مزار شریف ښار څخه 15 کیلومترۍ کې پرته ده، خو د ترانسپورتي ستونزو له امله دغې ولسوالۍ ته تګ راتګ ستونزمن دی. د دغه کلي بڼ لرونکي د کرنیزو اوبو له کمښت څخه زیات شکایت کوي او ټینګار کوي چې د سړکونو خرابوالي له امله یې کرنیز محصولات په سمه توګه بازار ته نه رسیږي او ځینې محصولات یې د سړک پر غاړه خرابیږي او بله برخه یې هم په موټرونو کې. باغای همگی امسال حاصلات خوبیش است، بد نیست، تنها اینمی که دوا کم رسی میکنه. برای ما خو نرسید از طرف زراعت هم ذخیره های او دیدن کنه، دیگه ما که اینجا قدر او نداریم که. اینمی باغ ما 40 دو شده که او دی نرسیده. ماشاءالله حاصلات امسال خیلی خوب است نظر در پارسال، ولی یک ذره کم و کاستی که ما داریم کرم خوردگی داره، رسیده نمیتونیم به خاطر امی کود و کیمیاوی و دیگه امی به خاطر دوایش که ما را رسیدگی بکنیم. په ورته وخت کې د چارکین ولسوالۍ د اراضي مدیر سید ناصر ادیب وایي چې د دې ولسوالۍ مشهوره میوه مڼه ده. هغه همدارنګه زیاته کړه چې د اوبو نشتوالی د بڼوال لویه ستونزه ده. سیب چارکین در تمام افغانستان نابترین سیب می باشد. در اینجا سیب زرد، سیب سرخ، سیب گوجه، انواع و اقسام سیب می باشد. د یادونې وړ ده چې د چارکین ولسوالۍ د بلخ ولایت یو له کرنیزو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي.